بله شراغلاس خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره او نن بیا هم اوناب جان چې څنګه له ما سره ناسره نو ما څنګه د خپرونې په شروع کې تاسو ته ویلي چې مونږ دلته کې به کوشش دی چې هغه ورزشکاران راوغواړو چې هغې همیشه افغانستان ته افتخارات راوړي او خوشحاله په دې باندې یم چې بله ورځ هم موږ سره یوه خوراکي او نن بله خور له موږ سره ده نو د دې نه مخکې چې زه د هغې نوم تاسو ته واخلم هغې باره کې دا یو ویډیوي کلیپ دی دا وګورئ او زما غوندې به تاسو هم ډېر افتخار احساس کوئ چې واقعا افغانستان کې موږ داسې قهرمانانې او بااستعداده خویندې لرو. سعیده برومند سعیده برومند په 1415 کال کې په پاکستان هیواد کې په یو روناند کورنۍ کې سرګي د نړۍ ته خلاص کړې او کومه مینه یې چې باسکټبال ورزش سره درلوده لا اتم ټولګي څخه یې دا ورزش پیل کړ. د خپل ښوونځي د باسکټبال ټیم کپټانه پاتې شوې ده چې بیا د معرف قهرماني لقب ورکړل شو او د افغانستان د باسکټبال ملي ټیم ته یې لاره پیدا کړه. وروسته هغې د باسکټبال ټیم سره خدای پاماني وکړه او د منډو ملي ټیم سره یو ځای شوه او د لومړي ځل لپاره په 1491 کال کې هغې د سل نه تر 200 متره منډو سیالیو کې برخه واخیسته چې لومړی مقام یې ترلاسه کړ او پس له ډیر زیار او کوښښ څخه هغې وکولی شول چې د منډو د ملي ټیم کپټانه شي او د جنوب اسیا د قزاقستان نړیوالو سیالیو کې او د ریو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او همداسې سعیده وکولی شول چې د 2014 اولمپیک په سیالیو کې د مربي په توګه پاتې شي. د دې ترڅنګ اغلې برومند د لیکوالۍ او شاعرۍ سره هم لیوالتیا لري. نو بیا هم ډیر خوشحالی چې سعیده جان له موږ سره ده. سعیده جان اشتری مشی شراغلاس. سلام خدمت شما، تشکر میکنم زنده باشین. سعیده جان یک تن از بازیکنان رشته اتلتیک افغانستان کاپیتان این رشته و از جمله اولین دختر بانوی افغانی که در مسابقات ریو به حیث مربی اشتراک کردن و خود از این بزرگترین افتخار است برای ما و بر تمام بانوهای افغانستان. خوش آمدید. زنده باشین، تشکر. خب سعیده جان میشه برای ما از تجربه تان در اشتراک در مسابقات ریو که به حیث مربی رفته بودید بگوین که چگونه یک تجربه بود و زمین باره صحبت کنیم. البته ورزش یک دنیای متفاوت است و خصوصا که وقتی که ما در المپیک 2016 به من پیشنهاد شد که من حیث مربی اشتراک کنم و وقتی من دیدم که در افغانستان هیچ وقت ما یک بانوی را نداشتیم که مربی بوده باشه و خصوصا در مسابقات بین المللی و مسابقات المپیک 4 سال بعد برگزار میشه و بلندترین سطح مسابقات است و ما این پوزیشن قبول کردم و در اون مسابقات من حیث مربی اشتراک کردم که اولین دختر بودم که در این مسابقات من حیث مربی اشتراک کردم. عالی، ډیر ښایسته ډیر ښایسته. نو دا راته وایي چې په خپله تاسو د اوناب سره د څومره وختونه پیژنئ. دا پوښتنه دې دپاره کومه چې اوناب تاسو ته ډېره زیاته خوشحاله وه چې تاسو او د هغې یو خواهش ته و چې باید تاسو دې خپرونه کې میلمانه شئ او دا مې دې پورې چې اکثر په هر مسله کې خلک رقابت هم لري. نو دا څنګه چې اوناب تاسو د څومره وخت نه پیژنئ دا څنګه ستاسو د یو مسلک خلک هستي خو یو بل سره دومره مینه لرئ؟ اوناب جان خو من از دوره مکتب میشناسم چون ما در مکتب رابعه بلخی بودیم و اوناب جانشان در مکتب ملاله و همیشه ما مهمان از اینا بودیم و اوناب جانشان همیشه از ما میزبانی میکردن بخاطر که ما در مکتب ملاله مسابقات معارف برگزار میکردن و مسابقه میدادیم و رقیبم بودیم همیشه در سیمی فاینال و فاینال مسابقات رشته بسکتبال ما مقابل هم میشدیم که زیاد مسابقه دادیم. خب باز کی بردن راستن بگیم این مسابقه آخر خب ما بردیم که قهرمان معرف شدیم. خب عالی عالی، صحیح سعیده. و عالی هم ما میگم که اوناب جان زیاد سوال کنه. خب سعیده جان هرچند ما خودت در مسابقات بیرون مرزی زیاد با هم دیگه دیدیم خودت میشه که درباره از این بگویی که چقدر مسابقات بیرون مرزی رفتی و در چقدر از این مسابقات دستاورد داشتی؟ مسابقات بیرون مرزی مسابقات اولین مسابقات ما مسابقات جنوب آسیا بود که شما همراه ما بودین و مسابقات بین المللی قزاقستان، مسابقات اودیشا گیم و مسابقات ریو 2016 و همین رقم مسابقات دیگه و همیشه ورزشکارا وقتی تمرین میکنن مثل یک قوق هستن که میگه اگه قوق پکه زده بری و در رویش چیز پخته نکنی خاکستر میشه. به همون خاطر هر چقدر که ورزشکارا مسابقه میتن و میرن کشورهای خارج میبینن همونقدر تشویق میشن، همونقدر چیزای زیاد یاد بگیرن و تلاششان بیشتر میشه. وقتی اوت یک فضا را
آدم میبینه ورزشکارای دیگه کشورها را میخواین زیادتر تلاش کنن چون همسط از اونا میخواین چون و اونا رقیبایشان از دیگه. ما در داخل افغانستان مسابقه خود میکنیم وقتی میایم در تیم ملی دیگه ما به خاطر تیمیای خود نمیتونیم مقابله کنیم که اونا را ببریم. حالا میریم به بیرون کشور که اونا را ببریم و به افغانستان افتخار آور باشیم. نام خدا و دوای ما که شما هستن. زنده باشین. و در اتوای چه د پښتو میفهمین یا نه یا سوال لري در اتوای چې تاسو څه داسې دي چې هغه تاسو تشویق کوي لکه اوس تاسو ویلي چې موږ په افغانستان کې بازیان وکړو تقریبا د افغانستان په سطح ټول ټیمونه تاسو له خیره سره ښې لوبې وکړو د افغانستان په نېشنل ټیم کې تاسو راغلي یاستئ نو څه داسې تاسو هڅوي چې تاسو باید انټرنیشنل لاړ شئ او هغلته چې تاسو لوبې وکړئ و امتیازات برین به وطن خود؟ دقیقا روزی که من ورزش شروع کردم ورزش هدف ما شد و ما همیشه میخوایم که از بیرون کشور ما نتیجه بیاریم چون اگر ما ببینیم که دستاورد دخترای ما در افغانستان خیلی کم است نسبت به بچه‌ها چون اینقدر مورد توجه قرار نمیگیرن و یکی از مشکلات ما کسایی مشکلات فامیلا است که زیاد اجازه نمیتن به دخترای خود چون یک جامعه سنتی است میگه که نه دخترای ما تمرین نکنن ورزش نکنن دیگه. ما همیشه خواستیم که من دختر باشم که من از بیرون مرزی باز چطور دینمی شما فامیل شما هم از دینمی جامعه زندگی میکنه باز چطور اونا یعنی دل و گرده پیدا کرده و همت پیدا کرد که شما را تشویق کنه و اجازه بدن که شما برین؟ البته فامیل ما هم از اول اجازه نمیدادن. ما هم بسیار مبارزه کردم و وقتی که پدرم دید مادرم و کل فامیلم خصوصا برادر کلانم خیزان که مرا همیشه تشویق کردن عالم که در افغانستان زندگی نمیکنن اگه برنامه را دیدن سلام تقدیمشان میکنم اونا مرا زیاد تشویق کردن و من این نشان دادم بر فامیلم که من واقعا هدف دارم چون من دفعه که در مسابقات اشتراک میکردم مقام اول میگرفتم پدرم که پای من میدید تقدیرنامه من باز دلش نبود اما بازم وقتی میدید که من استعداد دارم چیزو نمیگم. سعیده جان یک فیلم دیدی امریکان باکسر کسی من هم بچه‌ها رو میخواستم امیال یادآوری کنم مرچن خود سعیده جان گفت که از یاد نکن ولی خوب است چون یک چیز جالب است در پالی از اینکه سعیده جان رشته بسکتبال و اتلتیک یعنی دوش که انجام میدن اینا رشته بوکس هم پیش میبرن و اونمو فیلم به خاطر یاد کردم که اگر شما دیده باشین که امریکان خودش چقدر مشکلات مثلا پدرش تا آخر که او اینترنشنال میره و یک گلد مدال به هندوستان میاره او مخالفتش میکنه که تو نکوی مثلا نرو و باز هم بعد که اونا مثل خود که گفتین شما دیگه چمپیون افغانستان هستین و ما کل ما سرتان افتخار میکنیم و یگان فیلم که جور میشه و قصه حقیقی میباشه و افغانستان دخترایی که زندگی میکنن زندگیشان دقیقاً فیلم وارث و ما کل ما که میایم در اجتماع چی ورزش باشه چی رشته‌های دیگه باشه رسانه کار کنن یا دیگه کار کنن اونا باید مبارزه کنن و اولین مبارزهشان با خانوادهشان است. راست میگی همین خانواده که آدم حمایت کنه دیگه همه چیز است. ما میال که کل کشور مرا تشویق کنه حمایت کنه اگر پدرم یک بار من حمایت کنه من او قدر انرژی میگیرم که بسته جامعه مرا تشویق کنه و انرژی نمیگیرم. نام خدا و اول هم یک تشکری خاص از پدر جان سعیده میکنیم که سرش ادبار کردن با سعیده جان تشویق کردن که بیا به نمی مسلک با ورزش و افتخار بیاره به وطن ما و امروز که تماشاش هستن و کل دنیا اینا را میبینه بخیر و خوش میشن و ما خوش میشیم که ما در بین خود یک خواهر با استعداد داریم. خب میگه که دخترها که ورزشکارا هستن میگه آشپزی را یاد نداره؟ نه ما یگان دفعه می دوستای مرا میگه سعیده می تو بیرونم کار میکنی درس هم میخوانی و ورزش هم میکنی ما فکر نمیکنیم یاد داشته باشی می گلاس سر گلاس بانی. همین دوستای بسیار نزدیک ما هستن. باز من اینا گفتم یک روز بیاین خانه ما بازی ببینین. عید بود آمدن ما زیاد میمان داشتیم چون من یک خواهر دارم که چند سال میشه عروسی که در خانه‌ام تنها هستم کل مسئولیت خانه سر من. آمدن دیدن که من قدر مصروف کار بودم آشپزی گفت والا سعیده آفرین تا فهمیدین که نیکل کار آفرین تان والا به خدا که اینجا این رقم مردما هم هست که تونا خوردن و گپ زدن یاد داره. منم اوس سعیده جان بل من سری او من بزو روزماتی د سرخان خواته خدا وخت دمره دماغ بیا بیرته راځو له خیره سره نو تاسو دماغ واخلئ بیرته راځئ.